सलामونه مې قبول کړئ دوستانو. یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم، ویډیو هم در سره شریکوم چې د هزاره ایکسپریس ټرین حادثه شوې ده چې پکې 28 کسان مړه شوي دي، 50 نه زیات پکې زخمیان دي. د نواب شاه په سرحاري ریلوے سټیشن سره نږدې کراچۍ نه پنډه ته تلونکې هزاره ایکسپریس ټرین چې اته کوم بکسي چې وي هغه د پټلۍ نه الټه شوي دي چې د هغې په وجه باندې 28 کسان مړه شوي دي او 50 نور زخمیان دي. د حادثې د اطلاع ملاوېدو سره پولیس هغه ځای ته رسېدلي دي او هلته چې د کرفیو لګېدلې ده، ریسکیو حکام هم رسېدلي دي. د افسوسناکه حادثه په هزاره ایکسپریس کې مخې ته راغلې ده. په دغه کې زر مسافر سوارو او دغه حادثه د سرحاري سټیشن سره خوا کې مخې ته راغلې ده. ریلیف ټرین کوټري او روهړي سره دغه حادثه شوې ده. د پاکستان د ریلوے کراچۍ ترجمان ویلي دی چې د حادثه ځکه مخې ته راغلې چې بریک په وخت باندې نه دی لګېدلی او د دې وجې باندې دغه حادثه مخې ته راغلې ده چې اته کوم بکسې چې وي هغه د ټرین نه الټه شوي دي او په دې کې د 13 نه زیات کسان مړه دي او داسې هم ویل کېږي چې د دې هلاکتونو او یا وژنو اضافه هم کېدلی شي.